السلام علیکم محترم وروره، تا پوښتنه رالیږلې ده چې ماشومانو ته په لښتې سره سزا ورکول څنګه دي. بعضې خلک وایي چې په اسلام کې په لښتې سره سزا نشته. نو چونکې اسلام کې کومې سزاګانې چې راغلي دي نو هغه د دغه دپاره راغلي دي، د حدودو دپاره راغلي دي، او ماشوم ته چې کومه سزا ورکولی شي نو دا د ادب دپاره ورکولی شي. ښه، چونکې په لښتې سره سزا نشته نو په حدودو کې نشته. ښه، او ماشوم ته چې سزا ورکولی کېږي نو دا د ادب دپاره ورکولی کېږي. نو که په لښته باندې څوک ماشوم ووهي نو مشکل نشته، خو ماشوم دې دومره ووهي چې څومره غوزار ماشوم برداشت کولی شي. داسې نه چې دغمې پې ودرئ، داسې نه چې لاس پې مات کړي، داسې نه چې پښې پې ماتې کړي، او داسې نه چې زخمي کړي. ماشوم به د ماشوم د وجود او د هغه د طاقت موافق هغه ته به غوزار ورکولی شي او ادبا به ورکولی شي، چې دې ادب واخلي چې آینده لپاره بیا داسې غلط کار نه کوي. فقها وایي او تفسیر قرطبي کې هم راغلي دي چې ماشومان چې ووهې نو بیا به د هغې نه بعد استغفار وایي، ځکه دا ماشومان چې دي دا د خدای پاک دوستان دي، په دوی د خدای حق نشته. نو دا به بغیر د مشکل نه وهې نه، دا به پوه کې، خو که اشد ضرورت راغی نو دا به بیا دومره ووایي، دومره غوزار به ورکړي چې پوه شي چې دا د وجود اخیستلی شي. معنا عقل سره، سوچ او فکر سره به وي، ځان نه به لیونی نه جوړوي چې بس لښته راواخلي او درزده او درزده او درزده او سر نه تر خپو پورې تور شوی. دا زیاتی دی ماشوم سره. ښه، ماشوم به د ماشوم د اندازې موافق وهي. حدیث کې راغلی دي تر 7 کالو پورې به ماشوم ته نصیحت کې، دی به په نصیحت باندې پوهه کې. کله چې د 7 کالو شو نو بیا به ورته د وجود موافق دته یا په لاس باندې یا په وړه لښته باندې سزا ورکې، سزا به ورته بیا ورکې، خو دی به په مخ نه وهي، دی به په سر نه وهي، دی به په ملا نه وهي، ځکه چې د هغه ځای چې دته ترېنه تکلیف نه پیدا کېږي او آینده چې دته نقصان نه رسي، په هغه ځایونو باندې به دته سزا ورکې. ښه،